راشد خان ارمان خپل قیمتي موټر د خرڅلاو بازار ته وړاندې کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې افسانوي الراونډر راشد خان ارمان د استرالیا هیواد د قربانیانو لپاره خپل قیمتي موټر د خرڅلاو بازار ته وړاندې کړ. دا چې د استرالیا هیواد پوره شتمن هیواد دی، څه موده مخکې پکې شدید اور، سخت مالي او ځاني زیانونه اړولي وو. د کرکټ د نړۍ پخوانی ستوری د دې هیواد لپاره یوه خیریه سیالي هم ترسره کوي چې پکې د نړۍ غټ نومونه برین لارا، ریکی پونټینګ او ورته نور مشهور لوبغاړي شامل دي. د افغانستان نوموتی کرکټر راشد ارمان هم اعلان وکړ چې خپل قیمتي موټر د دغې قربانیانو لپاره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کوي. د دغه موټر بیه 40,500 امریکایي ډالره ده، خو پیرودونکي د خرڅ لپاره ورته نهایي بیه 9,100 ډالر ایښې ده. راشد ارمان خپل موټر ته اشاره کړې او ویلي دي چې هر شخص به پر دغې پیسو د خوراک او څښاک لپاره څه واخیستل شي. د استرالیا کرکټ بورډ له راشد ارمان څخه نړۍ مننه وکړه چې په دغه پروسه کې یې ګډون وکړ. راشد د استرالیا په کورنۍ تجارتي لیګ سیالیو کې په 15 لوبو کې 19 ویکټې ترلاسه کړي او په توپ وهنه کې 106 منډې جوړې کړي، خو لوبډله یې د مخکې تګ څخه محرومه شوه.